الله قرآن شریف کې فرمایي فویل للمصلین الذین هم یراؤون، هغه خلق چې منځ کوي خوریا کوي، دا منځ د ښودنې دپاره کوي، خلقو ته ځان ښیي چې زه منځګزار یم او زه منځ کوم، خلقو ته ځان ښیي چې زه تهجدګزار یم او زه تهجد کوم، خلقو ته ځان ښیي چې زه خو ډېر لوی ذاکر یم او دا دې ګوره تسبو ته مې ګوره زه پې ذکرونه کوم. فویل للمصلین، هغه خلق چې هغه منځګزار دی منځ کوي او ریاکاري کوي، هغه له ویل دی. نو د ویل یوه معنا دا ده چې په دوزخ کې یو کنده ده، او حافظ ابن حجر لیکلی دی فتح الباری کې په شرح د بخاری کې، مولا لقاری لیکلی په مرقات کې په شرح د مشکات کې، او د حدیث پرنا کې چې یو خطرناکه کنده ده په دوزخ کې چې روزانه دوزخ د هغې نه زر کرته پناه نیسي غواړي، دغه ځای له به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انما اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، زه په خپل امت چې ډېر یریږم د رکوټې شرک نه یریږم. صحابو تپوس وکړه قالو وما الشرک الاصغر یا رسول الله، رکوټې شرک څه شی دی؟ وی الریاء والسمعتو، د ښودنې دپاره یو کار کول او یا د شهرت دپاره چې زه خلقو ته دا شی واورم او مشهور شم په نیکۍ، او دا خپل عمل دی خلقو ته وښیم او خلق ووایي چې دا خو ډېر نیک سړی دی. زمرونو هر کار چې کوئ خالص د الله دپاره کوئ، بس الله به مدد هم کوي، هم به په دنیا کې مدد کوي، هم به په آخرت کې مدد کوي. حضرت علی رضی الله عنه ډېر لوی بهادر انسان او ډیر د رسول الله مبارک په زمانه کې حضور پاک ورته بهادر ویلی دی. اسد الله د خدای په زمرو کې یو زمری، یو دل یو کافر سره په جګړه شو، کافر یې راغورځاو او توره ورسره وه، په هغه کافر باندې توره کېښوده الاله وې، ځکه هغه کافر د حضور پاک په شان کې ګستاخي کړې وه. او د شریعت قانون دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې څوک ګستاخي وکړي دا هغه زندیق دی چې واجب القتل. توره یې راویسته الاله وې، هغه کافر د لاندې نه پې لاړې وتوکلې، بس دې ته یې نیغ پاسېد. چا ورته وی ګوره سړی دې پرېښو، اوس خو په کار دا دي دوه خبرې شوې، هم د پیغمبر دشمن دی هم ستا دشمن دی چې لاړې در باندې راوتوکلې، نو پرېږدې ښه. او هغه سړي وي ما لاړې دې دپاره وتوکلې چې وجدې خو مې اسم پرې چې غوسه تېده شي چې زر مې مړ کړي وخره باندې وانلي، ومې نه کړی. ګوره هغه په دې نیت لاړې توکلې وې. حضرت علي ورته ووایي چې نه ما چې دې را پرزولې ولاله مې دا د الله دپاره چې الله به خوشحاله شي، د پیغمبر دشمن دی. او چې کله په ما لاړې وتوکلې نو خپل د ځان جذبه راله چې دا خود په ما لاړې وتوکلې راشه اوس یې خامخا حلال کا، نو بیا مې انتقام د خدای دپاره نه شو، د خدای د رسول دپاره نه شو، د ځان دپاره شو چې په ما یې لاړې وتوکلې، نو ځکه مې پرېښود چې د ما دپاره نه شي، د الله دپاره. بل وخت بیا ګورم را ګورم به ورسره هغه کافر وی او تاسو څه کارونه چې کوئ ګوره معلومیږي دا چې څه کوئ د الله دپاره کوئ، د ځان دپاره نه. کافر خدای په هغې مسلمان کو. نو هر کار چې بنده کوي دا مونږ ته یو مثال مخکې نه پروت دی، هر کار چې کوي د نیکۍ کار به هم د نیکۍ وي، نو هغې کې نیت د الله د رضا کوه، اجر به میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا لته، او د تبوک غزا داسې وه چې ډېر لرې سفر و، د روم یو بادشاه هرقل د هغه سره مقابله وه. تقریبا اوس هم تبوک تقریبا د مدینې منورې نه 1000 کیلومتر نه زیات دی، ډېر لوی سفر دی، سخته ګرمي وه. او دا پروپیګنډه راغله چې د روم بادشاه هرقل را روان دی په مدینه منوره حمله کوي. نو بس رسول الله مبارک ورپسې ووته. پیغمبر مبارک خو اشجع الناس په ټولو خلکو بهادر انسان. صحابو ته یې چې مونږ ورپسې ځو، دا داسې وخت و چې ګرمي م ډېره وه، دا داسې وخت و چې کجورې پخې وې، او صحابو ته پته ده چې دا خو زمونږ کال پس فصلي، او که مونږ تبوک له لاړو راځو دا خو بلا میاشت نه زیات مزل به په تلو راتلو لګي، نو کجورې به غونډې دوړېدلې ختمې به، څاروي م کم و. دا هغه غزا وه چې رسول الله مبارک په هغې کې د صحابو نه چنده غوښتی و. لاړ نبي علیه السلام تبوکه پورې ورسېد، هغه کافر باندې خدای روب واچو چې مونږ خو ویله په مدینه ځو حمله کوو، ډېر لوی هغه د روم داسې طاقت و لکه یو سپر طاقت چې ورته دې زمانه کې وی.
خو چې رسول الله مبارک تبوک پورې لاړ په هغه یاره پرې وتاره ونه ور حضور پاک بیا واپس راغی په لاره څه وی او وان بالمدینه اقواما په مدینه منوره کې بعضې خلک دي مونږ سره جنګ له نه دي راغلی دی سفر کې نه دي راغلی ما تسیرون سیرا ولا ما سرتم سیرا ولا قطعتم وادیا الا معکم وی تاسو چې څومره سفر وکړه په دې سفر کې په ثواب کې د سره شریک دي تاسو چې څومره په دې غرونو درو کې وګرځېدئ او سخت سفر مو وکړو هم په ثواب کې تاسو سره شریک دي صحابه وی په مدینه کې دی هم بالمدینه مدینه کې دي مونږ خو تباه شو پیاده مزلې مو کړې په یو څاروي باندې به درې کسان سوارو څلور کسان څه به پیاده روانو څه په څاروي سوارو څلور کسان به نمبر دو په سوارو دو داسې روانو دو به سوارو یو به داسې روانو مونږ خو برباد شو مونږ خو په ګرمۍ کې بلا مزل وکړه مونږ خو تنګ دې تېرې کړې لوږې هم تېرې کړې مونږ نه خو باغونه میوې غونډې ودوړېدې مونږ خو 1000 کیلومتر نه زیات سفر د یو طرف نه وکړو د بل طرف نه وکړو او هغوی په مدینه کې دي او مونږ سره په ثواب کې شریک دي رسول الله مبارک وی او ولې بالکل وی ولې وی حبسهم العذر دا غي نیت وو راتلل خو د عذر د وجه نه بند شوي دي رانله ګوره دې ته وایي نیت برابر نیت یې وچیزو معذور او غریبانان څوک بیماران څوک پکې په سترګو ړاندو څوک پکې بوډاګانو چاته نور څه مجبوری وی هغه عذر د وجې نه دې سفر کې لا نړل ثواب کې شریک غمارونو اصل سیز دقه دی نیت کاوه نیت کاوه چې زه به که خیر انشاءالله جومات ته ځم په لاره چې څومره خلک یي سلام به پیچوم السلام علیکم ورحمت الله سلام باچو په ښي طرف به ځم واپس به بیا په ښي طرف راځم او جومات ته چې ځم خیخ په به مخکې دننه کوم او هغه دعا به م ویم اللهم افتح لي ابواب رحمتک او په رسول الله مبارک به درود شریف هم ویم او بیا چې جومات ته ننوځم یو 2 رکاته یا یو 4 رکاته نفل بم کوم او بیا به جومات کې د مانځه انتظار هم کوم په خلکو به سلام هم اچوم داړه کې راول په خولې مو یې پړه کې راول که وخت و لږ د نفلي اعتکاف نیت به هم پکې وکړم چې تر څو جومات کې هم زما اعتکاف او بیا به پس اړومبي صاحب کې کوشش کوم چې ودرېږم امام نخي طرف ته به ودرېږم چاته به ضرر هم نه رسو مثلا ذکر به مکم تلاوت به مکم او واپس چې د جومات نه روزم نو بیا به ګس خپره وباسم هغه خپله دعا به ویم اللهم انی اسألک من فضلک او درود شریف به ویم او بیا چې راځم په خلکو به سلام اچوم کور ته به راځم او چې اووتې په لاره اړو سوکونه سلام دی اړو وانچم او چې جومات ته ورلې نو به جمع تیاره وه دا چې ستا کوم سوچونه یو هم پوره نه شو جمع تیاره وه ودرېدې د دې ټولو نیتونو ثواب بدله خدای په کتاب کې ولیکي ولې تا نیت کړی دی انما لامرئ ما نوی انسان چې کم نیتونه کړي دي اقا اجر او اقا ثواب له خدای ورکوي امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب دی کې مې سعادت دی خلکو سره شته هغې کې یو واقع لیکلی و یو سړی په لاره باندې روان دی زمانه د قحط ته خلک اوږي دي ډوډۍ نشته ډېر لوی قحط دی دی په لاره روان دی او په یو شاړه علاقه کې دی هلته د شګو یو ډېرې دی لوی ډېرې دی د شګو داسې اوچت ډېرې دی داسې لکه د غر غوندې د غونډۍ غوندې ډېرې دی د زړه کې و یاره ارمان که داسې ډېرې زما وې د غنمو دا خو د شګو دی خو که دا ډېرې زما وې د غنمو نو پروردګاره شپه به نه وه راغلې چې ما به ټول د خدای په لار کې ویشل ارمان چې وې نو شپه به نه وه راغلې چې ما به مسکینانو لم ورکړو ما به کونډو لم ما یتیمانانو له او ما غریبانانو له ما به دا ډېرې په یو ورځ کې په دا نیمه ورځ کې خیرات کړی ارمان نو څه نشته چې راغې خپل کور ته ور امام غزالي لیکلي نو دا هغې وطن چې خپل کم پیغمبرو پخوا پیغمبران به ډېرو د هر علاقې به ځان له پیغمبرو تقریبا هغه پیغمبر ته الله وحی وکړه وی دغه سړي ته ووایه چې دا تا کم ارمان وکړه چې که دا د شګو ډېرې زما وې د غنمو نو د غلې نو ما به غونډ خیرات کړی
ورته ووایه چې د دغه غټ ډیري د غنمو د خیرات ثواب مې درته په عملنامه کې ولیکه. زمارونو الله خو د خپلو بندګانو له موقع ګوري چې زما دا بندګان زما دپاره څه کوي که نه، الله په دې خوشحالي کې د الله زموږ خیراتونو ته څه ضرورت دی، د الله زموږ منځونو ته څه ضرورت دی. الله په دې خوشحالېږي چې آیا بنده په زړه کې ما سره مینه لري که نه لري، آیا دا بنده د زړه نه ما خوشحالي او که ما نه خوشحاله. د زړه نه به زما رونو هر عمل چې کوې د زړه نه د الله رضا باس چې د عمل کوم چې مانه الله خوشحاله شي. او که دا دې وې چې یاره دورېږه دا تسبیح د خلکو مخ کې اړم چې دا خلک وایي چې ډېر لوی عبادت ګزار او دا شونډې د خلکو مخ کې اړقومه، هسې اړقومه، هسې نه کوم عبادت، خو دا خلک راته وګوري. نو ګورې یاد ساته دنیا کې دې خلک وایي مړه داسې ریاکار، دنیا کې خلک هم ته خو وایې چې ما ته به خلک وایي چې دا ډېر عبادت ګزار دی، خو یقین کوه چې په دنیا کې به هم د خلک درته ریاکار وي، مړه داسې ریاکار دی لرې که سړی. اوسه پورې تسبیح جیب کې نیولې خو چې مونږ یې ولیدو نو راویې ویستې، اوسه پورې شونډې غلې وې خو چې زه ولیدم نو شونډې شروع کړې، اوسه پورې جومات کې ناستو ایسې نه کول خو چې زه ولیدم نو پاسېده. نو زمارونو الله دپاره کار کوي. یا من یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، صرف د الله دپاره خپل عمل کوي او خپل رب خوشحاله وي. او چې رب در نه خوشحاله شو ته کوې د دې له کوم چې خلک خوشحاله شي او خلک ووایي چې دا عبادت ګزار دی. نه نه، چې الله خوشحاله شو نو د بندګانو ګوره د نیکانو په زړه کې مینه در سره خدای چې هغه مقصد خدای درته پوره کوي، هغه مقصد دی الله پاک حاصلوي خو چې د الله دپاره وي. صحابه کرامو په مسجد قبا کې به مونځ کو، منافقین هم مدینه شریفه کې اوسېدل. منافق چې کوم عمل کوي هغه د خدای دپاره نه کوي، د ریا دپاره کوي. مدینه کې منافقین اوسېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم لرالل، وی د الله رسول مونږ د اجازت راکړه مونږ یو جومات جوړو. هلکه دا قبا جومات چې دی یاره صاحب لږ مونږ نه بیرته دی، زمونږ بعضې بوډاګان دی نشي تللی، بعضې معذورین دی نشي تللی. هغه وخت به زنانه هم راتلې او شاته به په صف کې ولاړې، زمونږ زنانه دی هلته نشي تللی. نو که تا مونږ له اجازت راکړه نو مونږ به د خپل د محله کې ځان له یو خپل راکوټې جومات جوړ کړو. نو زه بس ته به هم کله کله راځې مونږ ته به پکې درسونه کوې، مونځ به هم پکې کوو، زنانه به هم کوي، ماشومان به هم راځي، بوډاګان به هم راځي، جمع به د چا نه پاتې کېږي. حضور پاک ورته اجازت ورکړه. د هغوی څه سوچو، هغوی وی دا جومات جوړو په دې کې موږ خپل د مسلمانانو خلاف میټینګونه کوو. هغوی خو ایمان نو پړه کې منافقینو. رسول الله مبارک چې جهاد له لاړه واپس راته نو الله ورته وحی راولېږل، وی دغه جومات ګورې زما دپاره دوی نه دی جوړ کړ، زما د رضا دپاره دا جومات نه دی جوړی، دې ته مسجد زرار وی، د دې دپاره جوړ کړو چې د مسلمان خلاف پکې میټینګونه وکړي او مسلمانانو ته ضرر ورسوي، چې واپس لاړ شي چې دا تیږه تیږه وغورځوه. حضور پاک چې واپس راغی، قرآن شریف کې الله ذکر کړی چې واپس راغی، بس ورغی په هغه جومات باندې، جومات یې غونډ ونړو او ټوکړې ټوکړې یې کړو، ختم یې کوي، دغه مسجد قبا ته راځي. وره جومات جوړو څونه نیک عمل دی، لیکن نیت یې د خدای دپاره نو، نیت یې د مسلمان د ضرر دپاره نو. قرآن شریف کې الله آیت پیغمبر مبارک ته ورولېږه، هغه جومات یې پرې ونړو. د فتح د مکې نه مخکې یو صحابي دی حضرت حاطب ابن ابي بلتعه، حضور پاک د مکې د فتح اراده وکړه چې زو په مکه حمله کوو چې مکه او بیت الله فتح شي. خو صحابه ته وی چې دا خبره په پټه ساته. اوس هم دا قانون دی چې دشمن په دشمن حمله کوي، دشمن نه خبره، بیا خو دشمن درته ځان تیاری. یو صحابي دی بخاري شریف کې راځي، حاطب نوم دی، حاطب ابن ابي بلتعه. هغه یو خط ولیک او خط یو قافله تله د مکې نه مدینې ته، هغې کې یو ښځې له پیسې ورکړې، وایي دا خط به وال او دا به پټ وړې او د مکې چې کوم مشر دی هغه وخت حضرت ابو سفیان رضی الله عنه لا مسلمان شوی نو، دا به یو څه د ابو سفیان له پټ ورکړي چې دا حاطب را کړی.
هغې دا چلو که او ګورې ډېر پټ چې څوک دنه خبر نه شي هغې هغه خط دا کمسی چې ښځه کوي که نه داسې پړې غوندې ترې جوړی نو هغې کې دننه اوده هغې کې پټ او بیا هغه کمسی له غوټه ورکړه او لاندې بډه کې ومنډله خو چې قافله روانه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک اطلاع ورکړه چې یو خط دی او روان دی یو قافله کې ښځې سره دی او که دا خط فورا رانیسه ولې که دا خط ورسېد د مکې کافرانو ته نو هغوی درته ځان تیاری هغوی به د ګیر چاپې نه طایف نه بنو بکر او ګیر چاپېره چې کم کافر دی درته راغواړي نو بیا به رسره ګورې قصه ګرانه شي حمله خو پټه بس رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه دی ته ویلار شي او پلانکي ځای کې به یو ښځه روانې او دا نمونه شکل دی د ښځې شکل متعلق خولی دا نمونه د هغه ښځې شکل دی او هغې سره یو خط دی خط به ترې راوالی او راځی به دا شاه سوارانو دی پاسونو سواره شو منډې 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 هغه ځای ته ورسېد قافلې ته ورسېدل قافلې ته یې ودروله هغې ودرېده چې ودرېده هغه ښځه پکې راووته یو ته یې وکتل وی بلکل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته د کمې ښځې نوم ذکر کړی دا هغه ښه ده وی روباسه خط هات الکتاب خط رو ای ما معي کتاب ما سره خط نشته ورته یې روبس وی نشته دغه زما سامان دغه جیبونه ما سره خط کم دی دی را روان شو چې را روان شو دا یو دی بل ته ویل که ښځه همغه ده که نه ده و یو ښځه خو همغه ده نو حضور پاک خو دروغ نه وای ځای چې وردو لږ دباوه وي بیا ورپسې ورغله ویې وباسه خط تاسو ته خو ما ووایي چې خط را سره نشته وی لنجردنه کې جامې ده نه وباسو بربنډولی نه یو دبه وی وله ورکاو جامې در نه وباسو پرېږدو دې نه پوره دې لټوو اول نه اخره پورې او موږ ته خپل پیغمبر ویلی دی چې خط تا سره دی استاد شکل صورت یې راته ویلی دی تا سره خط دی بس هغه چې پوه شوه چې اوس خو فلما رأت الجد حدیث کې راځي چې دا خو نه ما نه پرېږدي نو د بډې نه یې کمسی راوویست کمسی اوس پړده او خط یې ترې راوویسته ویې دا خط صحابو خط رسول الله صلی الله علیه وسلم له راوړ چې خط یې څنګه راوړ او خط یې اوس پړده نو خط د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه د طرف نو او د مکې مشرکانو ته لیکلو چې مسلمانان هغه ختم هغه یو عجیبه لیکلو هم یو دمکی غوندې وه چې مسلمانان در روان دي او حمله در باندې کوي او دا غلام موسی پیغمبر علیه السلام سره ډېر خلک دي لږ نه ډېره که دی یوازې م درشي نو الله به ورسره مدد کوي فانظروا لانفسکم ځان له سوچ کوئ اوهو حضور پاک حاتب را غوښته راشد حضرت عمر او صحابه کرام ناست دي ما هذا داسې دي حاتب تا زموږ جاسوسي وکړه خط دې ولېږه د مکې کافرانو ته ته خو لوی مسله دې راته جوړه کړه که دا خط شکر دی چې الله ما ته وحی راولېږله او دا خط زموږ ګوتو له واپس راغی یعنې که دا د مکې کافرانو ته رسېدلی هغوی به ښه مضبوط تیارې راته کړې او لوی جنګ به شو په دشمن خو چې حمله کې دشمن به نه خبرې دا دې څه وکړه دا خو ته جاسوسي وکړه د کافر دپاره او د شریعت قانون زمارونو څه دی دا یوازې شریعت قانون نه دا د ټولې دنیا قانون دی چې د جاسوس سزا مرګ کم انسان چې کافر له د مسلمانانو په ملک کې جاسوسي کوي هم مرګ دی او چې کم هلته کافرانو له بل کوي هم ګورې هغې وجه د ته به هغې وایي دا خطرناک جرم دی ډېر لوی جرم رسول الله صلی الله چې دا خبره وکړه حضرت عمر خو صاحب بهادر انسان دی او تیار تابعدار ناست وی دعني یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق ما پرېږده چې د دې منافق دا سر دلته وسوه دا سټ دی وه حضور پاک عمر ته یې تلک په خلاص دا اول دنه معلومات تخلب هغه ورته څه وی هغه وی د الله رسول قسم په الله که د منافق قسم د الله په ذات کوم ایمان پرېښی دی قسم د الله په ذات که زما د کافرو سره مینې دا خط ما لیکلی دی په یو سوچ ستا چې څومره ملګري دلته په مدینه کې دي دا خو د صحابو هجرت وکړو د چا ښځې هلته دي د چا بچي هلته دي د چا تربوران هلته دي نو قومونه یې شته د هغې په قوم د هغې
بال بچ یا چې کوم صفات دی محفوظ تا چې څومره صحابه زه د بار نه راغلم په مکه کې ښځه مې ده بچي مې په مکه کې ما دا خط په دې وجه ولېږه چې که کافرانو ته پته ولګي چې مسلمانان دا روان دي نو ستا د دې صحابو چې هلته څوک پاتې دي هغوی قومونه دي هغه محفوظ دي څوک ورته غږ نشي کولی او زما دا ښځه بچي را لمړه نه کړي اوهو د حاطب بچي دلته دي او دی به مسلمانانو کې راځي په موږ به حمله کوي زما هغه ښځه دا بچي مې دی را لمړه نه کړي زما قوم نشته په مکه کې زه د باره راغلی سړی ما په هغې یو احسان ورغله چې زما یو احسان به په هغې ور وړي چې زه یاره که د حاتم بچي او ښځه او هر څه دلته دي او دې هلته مسلمانانو سره دی یاره یو ښېګړی را سره وکړه او زمونږ ته یو خط راولېږه د مسلمانانو یو جاسوسي را لوکړه وایي دا مې په دې سوچ لیږلی دی چې زما ښځه او بچي هلته بچ شي دا مې نه وی لیږلی ممکن ده زما ښځه بچي را لمړه نه کړي زه د باره راغلی کس یم مهاجر یم په مکه کې ښځه بچي مې مهاجرین دي را لمړه نه کړي بیا حضرت عمر پاسې سترګې سرې دي الله رسوله پرېمې ده چې دا سټ دي ووایم حضور پاک عمر ته عمر په قلار شي او بیا څه وایي صدقه حاتب ټیک ویلی دا غریب نیت ټیک او نیت یې سو برابر کار خو برابر نو ذو جهتین دیتا وای وریا ساته که کار خرابی نو په ښه نیت نه سمیږي کار خرابی په ښه نیت نه سمیږي خو که یو کار داسې وي چې دو طرفې وي دوه او تا په هغې کې ښه نیت وکړه نو باس بیا سم شو نو د ده دا کار دوو روخو واله او دوو روخو ده پکې ښه روخ اخیستی دی نو رسول الله مبارک پې پرېږدی حاتب ټیک وی دی غریب مجبوره نو ځکه دا خط ولېږه لیکن قرآن شریف کې الله یترونس یا ایها الذین آمنو لا تخونوا الله یعنې د هغې نه پس به ګورې بیا دا کار نه کوئ ګوره نیت داسې وجیبه شی د حضرت امام احمد ابن حنبل په ګوند کې یو لور ابا بره په چت په کوټه باندې سملاستی ده او د احمد ابن حنبل او د ده د کوټې چت یو بل سره برابر پخوا د موږ په دې وطن کې به هم داسې خلک وو دا کورونو دا چتونه دا دیوالونه په کورونو د په چتونو نو اکثر ګوره کوټې دیوال به خلک به په بره په چتونو باندې اوسېدل به یو بل سره به د چت نه تلل راتلل پخوا هم دا قصه وه نو دی په چت باندې سملاستېده مخامخ به امام احمد ابن حنبل چت ته راوختو په اخره شپه کې او د الله عبادت به یې او خدای ته به یې ژړا کول دا لور به څه وي ده به یا الله ارمان نو چې داسې د احمد په شان خو زم وي ارمان نو چې د اخره شپه کې زم پاسېدې الله ته ودرېدې او ما الله ته عبادت کو ارمان نو چې دغسې ژړا ما هم خدای ته کول ارمان نو چې دقسې خشته ښکلې د خشوع خضوع مزېدار مونځ ما هم کولې خو الله نشم کولی بچي مې ټوله ورځ ورته سټک وه د سار نه تر ماښامه پورې سټک وه ستړی یم الله نشم پاسې د کټ نه نشم پاسې پروردګار او دې لوارانو دوی به پخوا د شپې هم کار کو د شپې به یې دن ته ډیوه بله کړې وه او لګیا به او خپل کامو په دې وطن کې هم داسې الله نو زه خو د شپې اولې سو ټوله ورځ سټک وم نو لاس مې ستړی دی بل لاس باندې مې کار کړي دواړه لاسونه مې ستړي پروردګار پاسېدې نشم خدای ټوله بچي مې دي څه وکړم ښځه مې ده که نه کوم زما بچي ښځه به څه خوري الله ارمان چې دقسې زما هم څه د رزق بندوبست شوی وي او دمه وي او اخره شپه کې زه پاسېدې پروردګاره او تا ته مې ژړا کولې مونځ مې کو نفلونه مې کول او داسې اوږد اوږد رکعتونه مې کول هره شپه چې به دې په ډډه واوړې دا لور او احمد ته به یې وکتل نو دقه سوچ به یې کو هره شپه چې به په ډډه واوړې راویښ به شو احمد ابن حنبل ولید دقه سوچ به یې کو لور کاکا مړ شو یو لوی عالم دی هغه په خوب کې ولید دې خوب ته رسول الله مبارک مبشر ویلی دی مبشرات هغه ورته وی داسې ښایسته یو باغ دی یو چمن دی لور کاکا پکې ګرځي هغه عالم ورته ویې لکه د څنګه په دې چمن کې چکرې لګې وګرځي الله د سره څه وکړل وی ما باندې خو الله ډېر لوی فضل وکړو وی څنګه وی چې څنګه مړ شومه وی فرشتو ته وی چې نیغې بوځئ جنت ته او د احمد ابن حنبل ګاونډی ورسوئ په دنیا کې هم د احمد ابن حنبل ګاونډي او په آخرت کې د امام احمد ابن حنبل ګاونډي یې کا هلته یې ورسو دنیا کې هم ګاونډي او په آخرت کې جنت کې هم نیغ بوځئ د هغه ګاونډي یې کې ما وی الله ما خو
فرشتو ته مې وې ما خدا عمل احمد غوندې سړی اوهو صحیح امام احمد ابن حنبل خو د رسول الله مبارک د لسو لکو احادیثو حافظ لس لکه او هغه د هغه ځان له یو تاریخ دی که مقرره درته به ویمه چې هغه د الله د دین دپاره څومره لوی تکلیفونه تیر کړي سه هغه خو دومره غټ تکلیف د قرآن شریف په یو مسله کې تیر کړی دی خالص د قرآن شریف په مسله کې دومره غټ تکلیف یې تیر کړی د قرآن شریف په مسله کې چې دورې یې خوړلې دی او بېهوشه شوی او د ډېرو لویو علماو استازو ځکه موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب یو دارنګې د هغه په مسلک د دنیا خلک نن سبا دا ټول سعودي او قطر او امارات او بحرین او تقریبا دا ټول د امام احمد ابن حنبل په مذهب ما صدا سلوی عمل کړی دی چې تاسو ما بوزئ او د احمد ابن حنبل سره مې په جنت کې یو ځای کوئ وی تا د هغه د شپې د منځ نیت کړی دی تمنا او سوچ دی کړی دی څومره لویه خبره ګوره څومره معمولي څیز دی الله پې بنده له اجر ورکوي ځان ساته د ما وروره د ریا چرم دا ونه وی چې ما نه د خلق خوشحاله شي چرم دا ونه وی چې دا نیک عمل کوم چې خلق راته نیک وایي نه 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 پرېږده الله خوشحاله کا الله دپاره کوه الله خوشحاله کا او چې کله د رب العالمین خوشحاله کا نو الله په جنت کې اواز وکړي په اسمان کې اواز وکړي جبریل ته ای جبریله ان فلانا فلان کې چې دی احبه زه ورسره مینه کوم فاحببه تم ورسره مینه وکړه جبریل په اسمان کې اواز وکړي چې فلان کی سره د الله مینه د ای فرشتو احبوه تاسو ورسره محبت وکړئ او بیا حدیث کې راځي ثم توضع له القبول فی الارض بیا په ځمکه کې د نیکانو خلکو په زړونو کې الله د سره مینه واچوي نیکان مې ځکه وایي چې د منافقینو په اړه کې خو د حضور پاک مینه هم نه وه حضور پاک خو د الله محبوب و د فرشتو محبوب او د منافقینو په اړه کې خو د پیغمبر سره مینه نه منافقینو خو پیغمبر پورې خندل به ټوقې به کولې منافقینو به پیغمبر ته کذاب دروغجن به وي منافقینو خو د پیغمبر مبارک په ملا باندې لرې او پیروانه چولې د منافقینو مینه نه وه د حضور پاک سره نو قبول د نیکانو خلکو په اړه کې الله مینه واچوي نو که ته دې لګی چې دا خلک ما سره مینه وکړي چې دی نیک سړی دی نو خلکو په اړه کې به د سره هسې بېڅه خدای مینه پیدا کړي که د الله دپاره د یو عمل بس صرف د خدای او دنیا کې به هم د سره خدای مدد کوي یو صوفي صاحب و صوفي صاحب د هغه په علاقه کې یو اونه وه د هغه اونې کې به خلک تلل او څه عبادتونه به یې کول پخوا دا اونې مونې به وې دا یو سوری شوه وه دې مشرانو ته پت د پرلاله یاد دی که سوری شوه وه چې کوم ماشوم به ناجوړ او خلکو یې په دې ماشوم سورې شوی ابه بوته هغه سوری اونه کې به یو خوا بل خوا پورېسته بس وي دا به جوړ شي دا رواج پخوا دلته مو دا لوی مصیبت و شکر دی د علم په برکت دغه څیزونه خدای په ختم کړ روکې کړه اونې نه به خلک تلل چا به غوټې ورکولې اوس هم د زیارتونو له خلک دي غوټه ورکړي یو زوی به مې کېږي دوه غوټې ورکړي دوه زامن به مې کېږي دا ټول ګناهونه او څوک لاړ شي وایي چې دی ګوټ ته یې ودرېږي نو ښځه به میلاویږي والله که په زیارتونو په دې قصو ښځې میلاوېدې د بشیرجان به اوس 15,000 ښځې وې هسې فضول خبرې دا هر څه د الله په لاس کې صوفي صاحب سوچ کوي چې دا خلک راځي څوک د ونې نه بچي غواړي څوک د ښځه غواړي څوک وایي چې ما جوړ که بیماري څوک څه د شرکي او بدعت اعمال دي صوفي صاحب ښه سړ ګیرې موږده وه شیخ الاسلام چې را روان شو تبرګې په اوږک یو سړی وله مخې له راغی صوفي صاحب څه کوې یاره زما دا ونه ده ټوله دنیا را روانه ده څوک دې بچي غواړي څوک د بیمارو جوړېدل غواړي نه یې پرېږدم نن دا ونه وام چې دا بنیاد دا مون وله ختم کړم دا سړی دې په قلار کې نه دا څه کې ځان له کار ګور اوس به در سره څوک جګړه وکړي ټیک ته چې خلک دغه کار هم کوي خدا خو د لارې په غاړه ولاړه ده خلک دې څاروي لاندې ودرې ګرمي ده مسافر ته لاندې سملي دمې کوي پیدې هم پکې شته نقصانات هم شته خو پیدې هم شته هغوی پیدې دې بلې ونې لاندې خلک کښېني نه نه پرېږدم ورته یې ګوره څوک به سره جګړه وکړي ستا د فایدې خبره کوم تا څه کوې اوس بلې څوک د سره دښمني وکړي ته څه کوې ته په دې نه مکلف ته په دې د الله را طرف نه مکلف یې چې ته خلکو ته نصیحت وکړې خلکو ته نصیحت کوي چې دا ونه ده د دې نه غوښتنې مه کوې غوښتنې د الله نه کوې
خیر او شر څه د الله په لاس دی. وینا ځم خیر دواړه په جګړه شو. چې په جګړه شو صوفي صاحب اوچت شو، هغه سړی ځمکې له راوبغه، هغه مضبوط یو سهولت یې ولا ورکړه. خدای غر که ته ما منې کې او ته بیا پاسېد نه شې تللی، بیا اوچت 3 ځله یې دغه سړی ځمکې له راوبغه او صوفي صاحب به پې د پاسه په سینه کېناسته، سهولت یې به یې ورکړ. ته ما د ونې نه منې کې پرېږدم دا ونه وه. سړی ورته وایي چې یاره یو خبر یو منټ څه وی بیا څه وی وار چې 3 ځله خو مې راوبغول نه پرېږدم ونه وه. وایي داسې کار چې زه ستا د فایدې خبره څوک به سره جنګ جګړه وکړي، داسې وکړه چې سار وختي را پاسې نو پلانکي ځای کې به یو تیږه پرته یا د بالښت لاندې یا تیږه یو ځای به پرته او هلته به تا ته 2 روپۍ میلاوېږي. خو دا ونه مه وه، ستا دپاره هم خلکو ته پیدا ده. مسافر لاندې سفر کوي او کینې ورته او دمه کوي او اونه تا ته پیسې میلاوېږي او خلکو ته نصیحت کوه که نه، او په هغه پیسو خپل خیراتونه کوه. خو چې صوفي صاحب د درهم او د پیسې خبره واورېده ړی نرم شو. صوفي صاحب وایي ښه دا رښتیا وی وایي که نه وي سبا ونه ووه بس تا ته پیسې میلاوي 2 درهم به راته میلاوېږي. صوفي صاحب وایي خدای د خلکو بیخ وباسي چې دوزخ ته دي او زر ځله دې لاړ شي، زه د چا په قبر کې خو نه سملم. بس مونږ باندې نصیحت به ورته کول ته پیسه راله، نصیحت به کوو، خلک پیشه کار یې پیشه. خو چې سار پاسېد واقعي هغه ځای کې پیسې پرتې وي، جیب ګرم شو. چې بلوز بیا پاسېد بیا وکتل ځای دغه اوچت که بیا پیسې پرتې وي، بس صوفي خوشحاله دی چې دا بس مونږ ته پیسې میلاوېږي، زمونږ کار هم روان شو، د بچو هم روان شو، خیراتونه به هم کوو او اونه ده بس مونږ خلکو ته نصیحت کوو چې ګناه مه کوئ. که څوک یې کوي خدای پیشه خلک پې ټول دی خدای دوزخ ته بوځي، زمونږ پیسه وره فورا سوچ بدل شو د پیسې دپاره. شیطان خو زبردست شی دی که یو څو ورځې پیسې وي چې بله وایي پیسې نشته، تیږې اوچته کړه بالښت اوچت که پیسې نشته، بیا یې تبرګې په اوږه که را روان دی. سړی ورته مخې ته وایي څه کوې؟ وایي دا ونه وایي نه یې شی والی. وایي خوار شی بس چې په جګړه شو سړی لګې شو صوفي اوچت که او را ویې بغاو. ستا پلار به مانه دا ونه وایي او ښه یو سهولت یې شغال کړ. دی بیا پاسېده بیا راوپرځو بیا پاسېد. صوفي 3 ځله ډغرې وخوړې او واپس په سینه ناستو. صوفي ته به راخ وغورځه ورته دا راته ووایه چې یې څوک هغه بلورځنې خو نه وایي ومقې شکل بدل دی. وایي یې څوک؟ وایي شیطان. خدای غرق کا بل خو ما ته بادیوه وې مالوچ وې اوچت به مې کوي. نن خو دومره لوی درونه بلا ده نه جوړه شوې په خدای که څوک دې اوچتول شي. لس بشیرجان چې یو ځای کې اوچت بیا کې خو تا خو زه نشم اوچتول. دا څه مصیبت ورته ویې وی بل او څه د الله د رضا دپاره روان وي نو زه درته نشم ټینګېدی. نن پیسه نشته، پیسه در باندې بنده شو، د خدای دپاره نه روان، د پیسې دپاره روانې. اوس مې راته وایي چې پیسې میلاوېږي نو بیا واپس کېږي، نو چې د خدای دپاره نه نو ما ته بیا نشي ټینګېدی. وارث قرآن شریف کې الله فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفا، د شیطان سکیم ډېر کمزوری دی. هېڅ شی نه د شیطان، خو ته عمل د خدای دپاره دې تا ته نشي ټینګېدی. د وسوسې به هم ختمېږي، هر څه به ختمېږي، خو کم کار چې کوې الله دپاره کوه. خو که کار د خدای دپاره نه کوې، د بنده د ښودنې دپاره کوې، د دنیا دپاره یو کار کوې الله دپاره نه کوې، نو بیا شیطان در باندې زورور دی. ټینګ شوه ده بیا نشي ټینګېدی. هر بس خلاصه دقه ده چې کم کار کې څه دپاره الله راضي شي، بس الله راضي کوه. د الله مدد د سره د الله نه غټ مدد د بل چا کېدی شي چې ته ما خوشحاله رښتیا ووایه زه به خوشحالوم او که نه، او چې ته زما بیټک ته راشې او زما خوشحالي دې مقصد نی بل غرض دې وي، زه به خفه یم تنګ به یم در باندې چې دا اوس لاړ شي نو ښه به. نو چې ته د الله در ته لاړ شي او یا په خپله مسله د الله په در کې ودرې او نیت دې دی چې دا الله خوشحاله کوم، نو چې ما خوشحالې زه خوشحالېږم، چې ته الله خوشحالې الله بول نه خوشحالېږي. او چې زما در ته راشي او ما نه خوشحالې بل خوشحالې زه به خفه کېږم، دارنګې الله به خفه کېږي و نه خفه کېږي. صرف او صرف الله دپاره. یو عالم و دی وخت کې ما نه نوم یې امام ابو داود کو سو خیر نوم یې خط یې لیکه، خط وره لګیا دی حدیث دی کې خط دی چې پخوا خو هغه د سی مشوانې به او هغه د خوړلې د ډکي قلم به خلکو پکې سی روچته کړو لیکل به به کول. او دی لګیا دی خط لیکي چې سی روچته کړ، یو مچ راغی، مچ
اما تګې به یا وږې به هغه صحیح باندې کېناست قلم باندې کېناست د لږ ساعته هغه قلم دقسې ونیوه یاره ورېږه دا مچ دی او دا صحیح سکي دی تږې دی غریب پرېږدې ده چې دا صحیح وسکي چې هغه مچ هغه صحیح نه خوراک څښاک وکړه او مچ پاسېده نو ده څه چل وکړه وایي الله اکبر د فورا هغه قلم پرې کړ هغه څوکې پرې کړه هغه صحیح یې پرې کړه اخو یې غورځوله او قلم یې تېره کړه او دوباره خط شروع کړ خط یې ولیکو ول لوی محدث دی ګورې د حدیث استاد یې خو دې وخت به نوم یې لوی محدث دی الله پاکه چې دې کله مړ شو نو یو خپل شاګرد په خوب کې لیکي ویني وی الله د سره سوکل وی الله جنت ته ورسول وی پس حدیث و خدمت ته کړی وی نه هغه خو وروستو خبرې دي خو ما ته الله وی چې یو وخت کې په مچ رحم کړی دی تږي تا ورته قلم ونیوه چې دا مچ دا تنده ختمه شي نو په دما په دغه مخلوق دی رحم وکړه نو په دې دی بخم جنت ته ده حالانکه مچان وجل جیز دي ګورې منع نه دي دا یو سوچ دی یو فکر دی اوس مچان دی یو تنګی دی نو وجنه به وجلی شي خو دا سوچ دی وکړه چېره ما ته مچ نه څه ضرر دی یو مچ دی ما به څه تنګ کي راشه تنده ولا ختمه کا دا اوس ګوره د هر انسان یو خپل نیت دی یو خپل سوچ زمانو لیکن دا ټکې و او شاګرد دی صاحب وی دا صحیح دا په دغه صحیح څه پلیته خو نه وه چې مچ دی دغه صحیح وسکله نو دغه دی ولې قلم پرې که او صحیح دی وغورځوله او د قلم هغه څوکه دی اخوا وغورځوله او بیا د قلم تېره کړه دی ورته وایي وی ښه کوم کار چې ما د خدای دپاره وکړو اوس ته مانه تپوس کې چې دا مشهور کې وی صاحب نه دې دپاره تپوس ته کوم خو ما پوه کړه وی ښه دا ما په ژوند به نه وې وی ستا په ژوند به نه وې وی دا مې ځکه دا صحیح خو غورځول او قلم مې پرې کړه چې لکه زما د ریا سوچ را نشي چې دا خط ما په هغه صحیح لیکلی دی چې کومه صحیح مې مچ ته نیولې وه او مچ ته سکل کړی چې زما پړه کې دا نیکي را نشي زما پړه کې دا لویي را نشي چې دا کرخه مې په هغه صحیح ګورې لیکلې ده چې کوم مې مچ ته نیولې وه او مچ ته سکلي دي د دې ریاکارۍ نه مې ځان ساتنو ځکه مې د قلم هغه سره مخ وغورځو او صحیح مې مخ وغورځو پوټي پوټي څیزونه یې بعضې وخت او په هغې رب العالمین خوشحالېږي نو خلاصه د خبرې دا ده چې رب العالمین په قرآن شریف کې عام اولس ته ټول مسلمان ته دا اعلان کوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء چې تاسو ته دا اډر شوی دی دا درته حکم شوی دی چې څه کارم کوئ عبادت چې کوئ نو الله دپاره خالص کوئ او یو مخیزی مسلمان شه دوه پړیقه کېږه ما بنده توجه مو ورکوه الله ته کوه بعضې خلک کوي داسې خفه کېږي یو ځل اوس مړ دی خدای دې وبخښي لکه زه ورته ګورې دوا کوم پېژنې بعضې ملګري به هم پېژنې ما به د بدرخیل د جومات کې پخوا امامتي کوله مونږ چې هلته کډم یوړه مفتي آباد ته نو زه مانځله دې جومات ته راتلم د کور خوا کې جومات و زمونږ کور دغلته نږدې کو دیوال په دیوال بابا حاجي به هم پکې کوو والد صاحب هم پکې څه موده کړې وه حاجي صاحب دا ټول زما مقتدیان نو زه به راتلم نو په دې پول به راتلم یو سړی یو ځل ماته ولاړ دی ما ته وایي چې مولوي صاحب یو منټ ما ته به استاد جي یو منټ یاره جي تا خو تاسو رې تاجود صفت خو کوئ ما خو بېګا خوند وموند څنګه یاره بس بېګا خوب نه راته ما وی راشه سبا په کټ کې اوړې راوړې او پاسېدم او دس مې وکړه 2 رکعته مې وکړه سم خوند و پکې واقعي د دې تهجدو کې اخر شپې په دې منځ کې خوند دی مې بس خدای دې له وس او طاقت درکړي خو کوشش کوه چې هره شپه پاس بله شپه بیا راته ولاړ وایي استاد جي مې ها وایي زه خو بله شپه پاسېدم 2 رکعته مې هسې تا نه تپوس کوم چې دا تهجد څو رکعت مې ستا خوښه ده که 2 کې که 4 کې که 6 کې که ته خو زموږ علما لیکي چې د رسول الله صلی الله وسلم زیات معمول دا 2 رکعت نه ته کوه ها یاره بس خو بله شپه پاس سم خوند یې کړی و اوس چې بل ورځ راغلم بیا راته ولاړ استاد یو خبره کوم ها وایي چې دې تهجدو کې به کوم صورتونه وې زه خو بله شپه پاڅېدلم سم خوند یې را کړی و مې هلکه هر څه چې پکې وې وایه خو نفل دي که نه اوس بل اوس بیا را روانې اوس بیا راته ولاړ دی استاد یو خبره کوم یې څه وایي چې تهجد دا د دې اخري ټیم کم یو دی
زه خو بله شپه پاڅېدلی وم اوس 2 رکاته کړو سم خوند یې را کړی مې د دې زولۍ لحاظ به وکړي او د لوی خدای خاطر به وکړي چې بیا پانسې چې بیا ونه کې بله شپه دا دې ونه وي چې بېګا بیا پاڅېدم بیا دې ونه چې پرون شپه بیا پاڅېد بله شپه پاڅېدلی وم مې دا زولی درته نیسم د پښتنو او د خدای روی چې بیا پانسې د خدای خاطر وکړه سړی به څه 2 رکاته د خېټه خوږېده دستونه به دې نو خدای ته دې جړی 2 رکاته دې کړي چې اوس هغه دې مرما باندې خرڅې 2 مې کړي دي 2 مې کړي دي او بله شپه مې کړي دي بله شپه سړیه مونږ نه په لاره نه کړي مونږ د مازغو خوړل وایي ته خو قار شوې مې قار خبره نه ده بس خو یو ځل خبره او هغه 2 دې کړي دي ورپسې بله دې کړي مې زه هغه 2 چې دې کړي هغه دې د پول لاندې کندې ته وغورځو سر یې وخوړ عمل به چا دپاره کوو خلاصه د الله اوس بس اخري یو ټکې زمونږ په دې نصوصو کې راځي قرآن او سنت کې نیکي یو پلس بل ځای کې راځي چې د یوې کجورې نه د خود غرم جوړو اوس به ته وایې چې هلکه زه نیکي وکړم چې خړې راشي چې څومره نیت اعلی دی نیت کمزور دی یو پلس نیت چې څومره مضبوط دی او څومره د الله رضا ده نو هغه اجر او ثواب زیات نو انشاءالله اعمال چې څومره کوو الله دپاره به چې الله خوشحاله شي بس او که د شیطان وسوسه درته راځي د شیطان هو نو شیطان په وسوسه خدای ته نه نیسي ستا د اختیار نه چې بار شیطاني وسوسه راځي نو چې سته پې قادر دی او غیر اختیاري کومې وسوسې د شیطان راځي دغې باندې مه یېرېږه په هغې نیوکه سره نشته فرض مونځ به کې فرض څیزونه هغه به د خلکو مخکې هم کې لکه مونځ په دې کې هم ریاکارۍ نشته بد ریا د زړه سره تعلق لري الله یې ته مونږ په امن و امان کې وساتي برخت د نعیم رور وفات شو الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او رب العالمین دې وارثانو له صبر ورکړي او کریم خان کریم لالا بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي او الله تعالی دې وله شفا ورکړي او نورم بیماران دي دعاګانې غوښتې دي الله تعالی دې ورته روغ صحتونه ورکړي فیصل ته هم دعا وکړي چې الله نارینه اولاد ورله ورکړي زمونږ نجیب الله خان دی غریب بیا بیمار شوی دی پروت دی جمع ملګري دعا وکړه چې الله روغ صحت ورکړي نور هم که څوک بیماران دي الله ټول روغ صحتونه او شفا ورکړي بعضې ملګري د مونږ ملګری دی بادر خان صاحب والد صاحب بیمار دی یو نو صاحب بیماره ده دعا وکړه چې الله وله روغ صحتونه ورکړي څوک هم بیماران الله ټول له شفا ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي چاته څه پریشانې الله پریشانې په خوشحالو بدل الله چې موږ څونه اعمال کړي دي که موږ نه پکې ریا شوي که شوي توبه وباسئ خبره ختم الله به معاف کړي الله به خپل دربار کې قبول کړي که موږ نه پکې د ښودنې د ریا په دعاګانو کې په اعمالو کې څه شوي الله موږ معافي غواړو موږ معاف کړه موږ توبه راته وباسو د خپل رضا دپاره الله قبول کړي الله چې چاته څه ټینشن دی په خوشحالو بدل الله د مخلوق د شر نه مو ساتي الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتي الله د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتي یا الله ته مو د دنیا و خیر او برکات نصیب کې او اله العالمین چې څومره دوستان دي د لرې لرې ځای نه زموږ د جومات ته راغلي الله په یو قدم اجرونه ورکړي کم چې زموږ طالب علمان دي د دین په هره مدرسه کې چې سبق وایي الله تعالی ته کامیاب وصلی الله